په وینډوز 10 کې کنټرول پینل چې کوم دی دا یو داسې ځای دی چې چېرته مونږه د کمپیوټر د هارډویر او د سافټویر سیټینګ کولی شو. لکه مثال که مونږ وغواړو چې مطلب یو نوی یوزر اکاونټ جوړ کړو، یو نوی یوزر اکاونټ کریټ کړو، نو دا مونږ په کنټرول پینل کې کوو. که مثال مونږه د یوزر اکاونټ پاسورډ وغواړو چینج کړو، دا مونږ په یوزر اکاونټ کې کولی شو. مثال که چېرته مونږ یو یوزر اکاونټ ډیلیټ کولو غواړو، دا مونږ په کنټرول پینل کې کولی شو. که مثال مونږه یو سیکیورټي لګول غواړو په ډرایو باندې، دا مونږ کنټرول پینل کې کوو. که مونږ چېرته مثال یو پروګرام د کمپیوټر نه ډیلیټ کول غواړو، ان انسټال مطلب ریموو کول، دا په کنټرول پینل کې کیږي. که یو پرنټر انسټالیشن وغواړو یا ان انسټالیشن یې وغواړو، که چېرته د انټرنیټ سیټینګ کوو او یا مثال د نیټورک سیټینګ کوو، نو دا ټول کارونه په کنټرول پینل کې کیږي.